بسم الله الرحمن الرحیم. غواړو چې نن په نوې موضوع خبرې وکړو چې هغه پریزنت پرفیکټ کنټینیوس ټینس ده. پریزنت پرفیکټ کنټینیوس ټینس د شرح کولو څخه د مخه مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، غزنی آنلاین ټیچ. مخکې مو د پاست پرفیکټ ټینس او پریزنت پرفیکټ ټینس او ورپسې سمپل پاست ټینس او سمپل پریزنت ټینس دا زمانې تاسو د پوره شرح کړې وې. نو اکثره زده کوونکو مثبت نظر په ورکړی وی چې یاره دغه میتود دغه طریقه صحیح ده. نو اوس رزو ته شته نن د پریزنت پرفیکټ کنټینیوس ټینس ده. د پریزنت پرفیکټ کنټینیوس ټینس معنا چې د حال کامله جری زمانه یا حال بشپړ جری زمانه. د جری عمل ها عمل ته ویل کېږي چې همدا اوس په جریان کې وي، خو یا په تیر وخت کې په جریان کې وي یا په راتلونکي کې په جریان کې وي، چې عمل شروع وي او فعل د کړلو په حالت کې وي. نو دې ته موږ کنټینیوس ټینس یو. خو نن څو پریزنت پرفیکټ کنټینیوس ټینس چې کله موږ شرح کوو حال کامله جاري زمانه، دغه زمانه به په تیر وخت کې شروع شوې وي، دا زمانې عمل به په تیر وخت کې شروع شوی وي او ورپسې به بیا د اوس پورې غځېدلی وي او امکان د ولري چې راتلونکي ته مو غځېږي. نو دا درې خبرې پکې دي. دا زمانه یو داسې عمل ښیي چې په تیر وخت کې شروع شوی وي او پریزنټ ته غځېدلی وي او امکان د ولري چې راتلونکي ته مو غځېږي. خو اوس تعریف ته څو تعریف یې داسې ده، دا همدغه د پښتو تعریف او انګلیسي تعریف ته هم څو. پریزنت پرفیکټ کنټینیوس ټینس حال کامله جری زمانه. It's an action that have been progressive in the past, continues to present, and may continues to future. Present perfect continuous tense چې دو دا یو عمل هی that have been progressive چې کوم چې په جریان کې وي in the past په تیر وخت کې continues to present او جریان بیا مومي یعنی جری شي تر همدغه وخت پورې and may continues to future او امکان د ولري چې راتلونکي ته مو غځېږي. دا زمانه هغه زمانه ده چې په تیر وخت کې شروع شوې وي، اوسه پورې غځېدلې وي، خو امکان د ولري هم د اوس کمپلیټ هم شي او یا امکان د ولري لږ نور هم وغځېږي. نو دا به چې دا پریزنت پرفیکټ کنټینیوس ټینس وي. د دې زمانې استعمال په عموما کې په انګلیسي کې ډېر وي او ورپسې پښتو کې هم ډېر استعمالیږي. چې کله موږ چاته یو چې زه مکتب ته روان شوی یم ته راځه، یعنې زه روان شوی یم مکتب ته، لا تر اوسه رسېدلی نه یم. نو دا یې مثال ده. او زه کابل ته روان شوی یم او زه مقصد دا په هغه وخت کې موږ یو چې عمل په تیر وخت کې شروع شوی وي په جریان کې اوسه پورې وي، یعنې عمل کمپلیټډ نه وي خو امکان د ولري هم د اوس کمپلیټ شي، هم د اوس پریزنت مومنټ کې، او یا امکان د ولري لږ نور هم وغځېږي، 10 منټه ورسته 20 منټه ورسته نیم ساعت ورسته یا داسې نور هم لږ جریان اضافهي پیدا کړي. نو کولی شو دا زمانه داسې وختونه شرحه کړو یا داسې وختونه وښیو. نو دغه زمانه کې څو خبرې مهمې دي. هغه چې کله مونږ د پښتو لوستاړو کې د دې زمانې ترجمه کوو یا د پښتو ترجمه د زمانې ته ژباړو، نو د پښتو لوستاړو ته به سوچ کوو، د پښتو لوستاړو په پام کې نیسو. لکه دلته مونږ دغې زمانې په دې په مثبت او منفي سټرکچر د بورډ په دې خوا کې لیکلي دي. نو د هم تاسو ته ښیو، خو د مخکې دې نه دې په بعضې د پښتو په لوستاړو غږېږو، نو یې نه وروسته بیا سټرکچر او جوړښتونو جملو ته ځو. دغه زمانه چې کله مونږ په پښتو کې ښیو دا مونږ داسې یو چې عمل کله په جریان کې وي مخکې او اوسه پورې په جریان کې وي، مونږ داسې یو I have been going to Kabul. زه کابل ته روان شوی یم. زه کابل ته روان شوی یم. دا په دې معنی نه چې زه کابل ته مخکې روان وم، نه، زه کابل ته روان شوی په دې معنی چې امکان د ولري 15 ساعته 10 ساعته مخکې عمل مخکې په جریان کې وي. خو که چېرته موږ داسې وایو چې زه کابل ته روان شوی وم، نو دا بېله موضوع ده، دا دې سره اړیکه نه لري د پریزنت پرفیکټ کنټینیوس ټینس نه. دا موږ داسې وایو زه کابل ته روان شوی یم، وم نه یم. نو همدغه یم عمل تر اوسه پورې په جریان کې ده. نو زه کابل ته روان شوی یم په دې معنی چې نیمایي لیار کې یم، لا تر اوسه پورې یا نیم مزال یا لږ مزال یا ډېر مزال یا اوس روان شوی یم تقریبا 15 منټه مخکې، یا امکان د ولري زه 15 منټه مزال پورې د کابل ته ورسېدم، یا په نیمایي د لار کې یم، یا 15 منټه وروسته زه کابل ته رسېږم، یا هم د اوس زه کابل ته ورسېدم. نو اوس موږ داسې یو
چې زه کابل ته روان شوی یم زه د غرمنۍ په خوړلو لګیا شوی یم داسې نه چې لګیا شوی وم داسې نه چې لګیا شوم نه زه د غرمنۍ په خوړلو لګیا شوی یم زه په کار بوخت شوی یم نو که چېرته موږ داسې مثالونه د پښتو داسې وروستاړې زده کړو لکه د کومې مثالونه کې زه در کوم انشاءالله په راتلونکي کې به کومه ستونزې ونه لرئ دغه به هغه زمانې وي چې انشاءالله تاسو د پوره به ډېرې مؤثرې تمومیږي خو چېرته که چېرته تاسو د پښتو معنا زده کوئ د پښتو معنا او په انګلیسۍ کې اکثره زده کوونکو اکثره شاګردانو دغه سیستم ټول زده ده ټول سټرکچر زده دي خو چې کله دوې جملې په یوه په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې یوه په پاست پرفیکټ ټینس کې ورته ولیکئ یا په سمپل پاست کې ورته ولیکئ د دواړو معنی ترېنه غواړئ نو هغه بیا دا وخت کې ډېر ګنز شي بعضې وختونو کې بعضې شاګردان د دواړو زمانو یو شان معنا وبیسي بعضې وختونو کې د دوو یو شان وبیسي د یو بدله وي په بعضې وختونو کې درې یو شی وبیسي درې واړه زمانو معناګانې یو شی وبیسي دا فرق کوي دا په استعمال کې فرق لري او که چېرته بعضې وي کې د دوو زمانو معنا سره یو شی شوه خو بیا به هم دې په عملونو کې فرق وي بعضې به عمل سي بعضې به عمل کته کېږي په بعضو به عمل نه کته کېږي یعنې بل عمل به پوه سي بعضې به هغې نه مخکې وکې شوی بعضې به وروسته پر رواني د لومړی عمل به کته کوي نو کېدای شي دوو معنو سره یو شی شي دوې جملې وي معنا یو شی وي بېله بېله زمانو کې خو دلته به داسې وي چې په یوانې به عمل غوړی وي یا به د وخت معلوم وي د بل به وخت نه معلوم نو مقصد خامخا د انګلیسي یو ترتیب د دې دپاره شته که پښتو کې موږ کوم ترتیب نه لرو ولې نه پښتو کې هم یو سیستم د دې دپاره شته خو د انګلیسي هغه کوم سټرکچر چې دي هغه په ډېر په صحیح ډول په ګرامري ډول په اصولي ډول چې هغه دومره وروستاړو ته ضرورت نه لري لکه کوم ضرورت چې په پښتو ژبه کې ده پښتو کې لکه زه یم چې زه مکتب ته روان شوی یم دوی مکتب ته روان شوي دي هغه مکتب ته روان شوی دی دی مکتب ته روان شوي ده دی مکتب ته روانه شوي ده نو دغه د پښتو وروستاړې دي دا وي یم دا خبرې په کیدسي پښتو کې د انګلیسي بیا دا سیستم نشته د انګلیسي بس یو سټرکچر ده یو جوړښت ده هماغه جوړښت ته بس ضمیر شوه د ضمیر په استعمال سره فعل هماغه حالت لري لکه پښتو کې د فعل بدلون یم وم یم دا پکې کومه هغه نه جوړوي ستونزه نه جوړوي او په انګلیسي کې دا خبرې نشته نو که چېرته موږ داسې وکړو که چېرته موږ داسې وکړو چې په دغه زمانه کې دا زمانه چې کله موږ یو داسې جمله پې جوړوو نو هغه به موږ زیات کوشش د پښتو په ترجمانې وي زیاتره کوشش به موږ د پښتو په ترجمانې وي ولې چې پښتو ترجمه ډېره مهمه ده نو که چېرته موږ داسې وکړو چې اوس دغې زمانې یو د ټولو د مخه د مثال د مخه موږ دلته یو هیلپینګ ورب ښیو چې د زمانې د هیلپینګ کومکي فعلونه چې کوم دي افعال دي هغه هاو بین هاز بین دي د هاو بین هاز بین د انګلیسي په استعمال کې دغې زمانې په استعمال کې ډېر عادي استعمال لري کله چې موږ هاو بین استعمالوو د دې لپاره فلورل ناونس یا پروناونس لګوو چې هغې دپاره جمع ضمیر یا جمع نوم وي او وروسته به مثالو کې موږ ته شرحه کوو او د حز لپاره حزبین لپاره موږ په دغه ځای کې مفرد ضمیر یا مفرد نوم لګوو یا ډوره پناکشن باید مفرد وي په دا ساحه کې چې کله حز لګیږي نو دا دوه کومکي افعال دي موږ په دا زمانه کې کاروو خو دغه هیلپینګ وربونو استعمال په مختلفو طریقو سره ده خو لومړۍ طریقه زه تاسو ته یوه طریقه یې داسې کې ښیم هغه دا چې په دغه درس کې درته ښیم په همدغه ځای کې چې هغه دا ده چې کله موږ په have او یا ورپسې فلاس بین په دغه حالت کې مونږ کومه جمله کې استعمالوو نو په هغه وخت کې به بیا تاسو داسې کوئ چې په مثبت حالت کې هو همدغه هاو بین استعمالیږي په عادي ډول سره یعنی دا مونږ کولی شو په عادي ډول هاو بین په دغه مثبت حالت کې استعمال کړو خو که چېرته مونږ منفي حالت جوړوو په منفي حالت کې به تاسو داسې کوئ چې د بین چې کوم دا بین په دغه حالت کې به د دغې بین او د ور ترمنځ به تاسو کوم فرق نه پیدا کوئ یعنې دې په مابین کې به کوم شی نه زیوئ په دغه ساحه کې خو کولی شئ د هاو چې کوم ده د هاو او فلاس بین ترمنځ تاسو کولی شئ په دا ساحه کې ناټ هم ولیکئ په دا ساحه کې سبجیکټ پروناون هم ولیکئ په دا ساحه کې نوره کولی شئ ډوره پناکشن یا کوم څه ولیکئ هاو کولی شئ سر ته مخته کوئ یا مخته یوسئ یا سر ته یوسئ یا د هاو نه وروسته ناټ ولګوئ یا هاو د سبجیکټ نه مخکې کوئ خو د بین چې دا د بین پلاس ورب نو د بین پلاس ورب ترمنځ به تاسو یو وخت هم څرګي کوئ پلاس ورب دې ترمنځ به فاصله نه پیدا کوئ د بین پلاس ورب په منفي په مثبت په سوالیه په ټولو حالتونو کې همدغه
حالت کې استعمالیږي بین په دانې مغرض نه وایي نو دا هغه د دې دپاره د استعمال دپاره یوه طریقه وه نو بله دا خبره چې لکه مونږ یو مثال دلته ولیکو یو مثال زه لیکم They have been going to school. They have been going to school. دوی مکتب ته روان شوي دي. دوی مکتب ته روان شوي دي. خو که چېرته موږ دغه د پښتو د سټاډیز دا کړو دې په ځای موږ مفرد ضمیر ولګوو. He has been going to school. هغه مکتب ته روان شوی ده. هغه مکتب ته روان شوی دی نو دلته د روان شوی دی عمل په دې معنی 15 منټه مخکې دی وي نیم ساعت مخکې دی وي یا موضوع مخکې وغږېدو او خو تر اوسه پورې غځېدلی د امکان د ولري نو دا مغځېږي او څو سټراکچرو ته د دې سټراکچر جوړښتونه مونږ ښیو ګورئ نمبر 1 دا چې مخکې تاسو ته د استعمال مو وښیلو خو دا چې مونږ کله مثبت حالت استعمالوو په مثبت حالت کې د وروستاړو یا په مثبت حالت کې د سبجیکټ استعمال یا د هاو استعمال یا د هاز استعمال یا د بین استعمال دغه په مثبت حالت کې په همدغه ډولونه استعمالیږي دا کې ډېر تفاوت او فرق په سټراکچرو کې نه یعنی هاو یا هاز بین دواړه په عادي ډول استعمالیږي خو که چېرته موږ منفي یا سوالي حالت جوړوو په هغه وخت کې د هاو هاز نه وروسته په دغه پلس خانه کې په دغه خانه کې موږ بیا دلته ناټ زیو نو د بین پلاس ورد ترمنځ کومه فاصله نه پیدا کوو په دې مومنټ کې موږ یې شام نشو زیولی کله چې په جمله کې استعمالوو د سټراکچر له مخې نو نشو کولی چې دا حالتونه موږ څرګې کړو موږ استعمال کړو نو اوس موږ داسې یو چې they have been going to school دا یو مثال د سبجیکټ دا د سبجیکټ نه وروسته هاو دا د هاو نه وروسته هاز دا د هاز نه وروسته بینګ دا د بینګ نه وروسته ورب دا د ورب نه وروسته انجي ورب په عادي حالت یعنی ورب اول بیس فرم وي په دا کې به مونږ فاست پارټیسیپا یا ور پاست پرم دا مونږ نه لیږو دلته دا به فرست پرم وي فاست پرم نه وي فرست پرم به وي او دې سره به آی ان جي مونږ اضافه کوو په کنټینیوس پروګریسیو ټینسونو کې عموما همیشه د فعل سره آی ان جي اضافه کیږي نو دلته سبجیکټ پلس هاف هاز یا هاز بین پلس ورب پلس آی ان جي پلس کمپلیمنټ یو مثال جوړو they have been going to school دوی مکتب ته روان شوي دي دوی مکتب ته روان شوي دي دوی مکتب ته روان شوي وو دا حالت د دې سره سمون نه خوري او بیا پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس دو او انشاءالله په همغه زمانه کې بیا شرحه کوو نو دوی مکتب ته روان شوي وو په هغه وخت کې دې سره موږ کوم اړیکه نه لرو دا د زمانې موضوع نه دو دا بېله موضوع دو نو موږ داسې یو چې دوی مکتب ته روان شوي دي he has been going to school هغه مکتب ته روان شوی دی she has been going to school دی مکتب ته روانه شوې ده نو اوس په پازیټیو حالت کې موږ فقط دومره ووایو چې په مفرد حالت کې چې کله سبجیکټ مفرد حالت لګو نو په هغه وخت کې به موږ د هاز د مفرد د سبجیکټ ډوره پناکشن سره موږ څه کوو ډوره پناکشن سره به موږ همیشه مفرد حالت کې هاز بین او په جمع حالت کې هاو بین لګو او د ورب اول حالت بیا انجي نو همدغه حالت دا چې موږ د جملې دلته ولیکلې همدغه استعمال تاسو کتلی شئ په وایټ بورډ باندې they have been going to school دوی مکتب ته روان شوي دي he has been eating lunch هغه په غرمنۍ لګیا شوی ده هغه په غرمنۍ لګیا شوی دی نو که چېرته مونږ he has been eating lunch هغه په غرمنۍ لګیا شوی ده دا په دې معنی چې د غرمنۍ نه لګیا ده اوس همدغه غرمنۍ د غرمې ډوډۍ نه لګیا ده دی خوري خو په دې معنی چې 15 منټه یې وتلې دي یا یو منټ یې وتله ده اوس لګیا شوی ده پې لګیا ده خو کمپلیټډ نه ده امکان د ولري چې همدغه وخت کې کمپلیټ هم شي او امکان د ولري لاس منټ نور هم ونیسي نو he has been eating lunch هغه په غرمنۍ لګیا شوی ده یعنې غرمې ډوډۍ باندې سرګېده لګیا ده او بیا نیګیټیو ته څو سبجیکټ پلس هاو پلس هاو یا هاز پلس ناٹ پلس بینګ پلس ورب پلس آی ان جي پلس ابجیکټ یا کمپلیمنټ نو اوس څو سبجیکټ د هغې نه وروسته هاو یا هاز د دوه کې یو لګوو نو هغې نه وروسته موږ ناټ ولګولو موږ مخکې وو چې کولی شئ د هاو هاز نه وروسته ناټ ولګوئ خو د بین پلس ورب ترمنځ به کوم فاصله نه پیدا کوئ په داسې کې به چې نه زیوئ دا به همدغه عادي حالت وي نو سبجیکټ پلس هاف یا هاز ناټ پلس بین پلس ورب پلس آی ان جي پلس ابجیکټ یا کمپلیمنټ نو دغه د نیګیټیو سټرکچر شو اوس یې موږ ښیو she has not been coming to school she has not been coming to school دی مکتب ته روانه شوې نه ده دی مکتب ته
را روانه شوې نه ده. که چېرته موږ داسې ووایو چې دې مکتب ته را روانه شوې نه وه نو دا بیا بېله موضوع ده. دې مکتب ته روانه شوې نه ده. She has not been coming to school. ها بیا څو انټراګیټیو حالت ته سوالیه حالت ته څو هاف یا هاز د دوه څخه یو دخلو او ورپسې به بیا سبجیکټ وي پلس بین وي پلس ور پلس ان جي پلس کمپلیمنټ وي. نو اوس موږ داسې یو چې دې نه یو کومکي فعل دخلو نو موږ دغه د کومکي فعل چې کله راخوستو د کومکي فعل نه وروسته مو سبجیکټ ځای کو دا کومکي فعل دی سبجیکټ د بین پلس ور بیا په خپل حالت دی په هغه په انټراګیټیو حالت کې منفي په سوالیه حالت کې. نو هاف یو بین ګوینګ ټو سکول هاف یو بین ګوینګ ټو سکول آیا ته مکتب ته روان شوی یې؟ آیا ته مکتب ته روان شوی یې؟ یعنی ته مکتب ته آیا ته مکتب ته روان شوی وې؟ سوري نه نه کېږي. آیا ته مکتب ته روان یې؟ سوري نه نه کېږي. نو موږ داسې یو آیا ته مکتب ته روان شوی یې؟ آیا ته مکتب ته روان شوی یې؟ اوس څو how you been going to school آیا ته مکتب ته روان شوی یې؟ که چېرته موږ دا کې دغه سبجیکټ ډوله فنکشن مفرد لیږو نو په دغه وخت کې داسې فقط سبجیکټ د هیلپینګ ورډ موږ چینجبل کوو چې شته هاسته. نو که اوس موږ بدل کړو دلته has he been going to school آیا هغه مکتب ته روان شوی دی؟ آیا هغه مکتب ته روان شوی دی؟ و نه دی. خو بیا څو نیگیټیو انټراګیټیو منفي سوالیه حالت یې یو how یا has پلس not subject پلس been پلس word پلس ing پلس object یا کمپلیمنٹ. نو اوس څو موږ بیا که څه have has not دا حالتونه مو بیا د have has not پلس subject نو دومره مو لرې کړل د how has چې هغې نه وروسته مو not ځای کو د هغې نه وروسته مو subject هم ځای کو نه وروسته مو بیا been پلس word په همغه حالت کې بیا لګول دي همدغه شی. نو موږ بیا یو مثال کې have not you been going to school have not you been going to school. په منفي سوالیه حالت کې یوه خبره مهمه ده چې په منفي سوالیه حالت کې به آیا نه دواړو خبرو ته ترجیح ورکوئ. آیا به پکې وي او نه به پکې وي. لکه دلته زه یم have not you been going to school آیا ته مکتب ته روان شوی نه یې؟ آیا خو سوالیه حالت شو نه یې منفي شو نو منفي سوالیه شو. نو آیا ته مکتب ته روان شوی نه یې؟ آیا ته مکتب ته روان شوی نه یې؟ نو اوس بیا که هغه مفرد کوې مفرد سبجیکټ دلته has ولګوه has not he been going to school آیا هغه مکتب ته روان شوی نه دی؟ دوړه خبرې آیا او نه دوړه پکې شامل شو. نو دغه د present perfect continuous tense د جدي زمانې درس و. نو همدومره تر دغه ځای پورې مو یو څه دې ته ویل خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي وي یو څه په پېښ شوي وی. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله موږ دا زمانه شرحه کوو د دې د پښتو دوستانو ته باید اوس خاصه توجه وکړئ او ورپسې بیا د دې د سټرکچر زده کول په صحیح ډول د دې په صحیح ډول یاله دا ډېر مهم دي. هغه باید تاسې کوشش وکړئ چې یوه ویډیو ډېر په دقت سره وګورئ هغه ډېر په دقت سره زده کړئ دا مهمه خبره ده. نو نن داسې نن موضوع مو تر همدغه ځای پورې وه خو موږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې هغه غزني آنلاین ټیچ ده. نو کولی شئ چې دغې چینل څخه ګټه واخلئ او دا څه وکئ او دې څخه مو څه زده کړي وي. مننه بس ښه وخت ولرئ. تشکر. مننه.